أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 190. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شپږم کال د هجرت د 1500 صحابه سره د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته روان شو. تفصیلي قصه یې بیا راځي چې د کفارو د مخالفت سره مخ شو. مخالفت په یوه لویه مقابله واوښتې او مقابله اخر صلح ته ودرېدل چې دغه صلح ته صلح حدیبیه وایي. په دغه حدیبیه صلح کې یو شرط دا و چې صحابه به 6 کال عمرې ته نه ځي، راتلونکي کال به دغه شپې راځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې صلح تر کولو وروسته بیرته د صحابه سره یو ځای مدینې منورې ته ولاړی. راتلونکي کال په هغه میاشت کې بیرته د صحابه سره د هغه عمرې د قضا په نیت را روان شو. کومه عمره چې په روسش کال یې نیت کړی او بیا بدونی عمره ادا کولو ځانونه حلال کړل، فدیه یې واستوله. هغه عمره چې پاته وه د هغه عمرې د قضا په نیت باندې سفر را پیل کی چې دغه عمرې ته د پیغمبر علیه السلام قضایي عمره وایي. پر دې لاره باندې صحابه دا فکر کاوه چې دا کفار په باور نه دي. د یوه اړخه څخه دا محرمه میاشت، په محرمه میاشت کې جنګ کول حرام. 4 میاشتې محرمې وې، یوه د خدای تعالی میاشت وه او یوه د میاني میاشت وه، یوه د لوی اختر میاشت وه، یوه د حسن حسین میاشت وه. دا 3 میاشتې پرله پسې وې. هغه یوه میاشت جلا وه. په مابینځ کې د برات، کوچني اختر، روژې میاشتې وې. نو دا کفار په باور نه دي موږ به عمره ادا کوو، دوی به پر موږ باندې حمله وکړي. او د بل اړخ څخه دا د محرم میاشته، د میاني میاشته، نو موږ به څه کوو؟ آیا دغه میاشت د دې حرمت په نظر کې نیسو او که به د ځان دفاع کوو؟ الله تبارک وتعالی د آیت کریمه نازل کړي چې ای مؤمنانو، تاسو د الله په لار کې وتلي یاست، فی سبیل الله روان یاست. د الله په لار کې که پر تاسو باندې د بدبختو کافرانو حمله وکړل، تاسو هم ورسره جنګ وکړئ په هغه اندازه چې تاسو د ځان دفاع کوئ. په هغه اندازه چې دوی تعدا وکړل، تاسو هم په هغه اندازه باندې زیاتی مه کوئ. او که د دې څخه څوک منع سوه، انکار یې وکړي، توبه یې وایستل، بس نور تیری مه ورباندې کوئ. تاسو ته اجازه شته چې تاسو د ځان دفاع وکړئ. دغه حکم الله تبارک وتعالی په د آیت کریمه کې نازل کړی. راځو د آیت ترجمه ته. الله تبارک وتعالی فرمایي: وقاتلوا، تاسو جنگ کوئ، فی سبیل الله، په لار کې د الله، الذین، د هغه کسانو سره جنگ وکړي، یقاتلوکم، چې دوی ستاسو سره جنگ وکړي، ولا تعتدوا، تاسو تجاوز مه کوئ. ورې د هغه کسانو سره وجنګېږئ چې ستاسو سره جنګ وکړي، او که دوی ستاسو سره جنګ نه یې کړی، تاسو پر خپل سر تجاوز و تیری مه کوئ. که یې تعدا وکړل، بیا د ځان د دفاع حق لرئ. او بیا الله عز وجل فرمایي که چیرې دوی د خپل جنګ جاري وساتئ، وقتلوهم، تاسو دوی قتل کړئ، حیث ثقفتموهم، هر چیرې چې مو پیدا کړل، واخرجوهم، او تاسو دوی وباسئ، من حیث اخرجوکم، د هغه ځای څخه چې تاسې یې ایستلي یاست. د مکې د ښار څخه تاسې ایستلي یاست، هجرت ته یې مجبوره کړي یاست، تاسې دوی د همدې ځایه وباسئ. والفتنة اشد من القتل، فتنه دا د دوی شرک، دا د دوی غلطه عقیده، دا د دوی باطل دین، اشد، دا سختی بدتر دی من القتل تر جنگ. او بل خبره دا ده، ولا تقاتلوهم، تاسو د دوی سره مه جنګیږئ، عند المسجد الحرام، فنیز او په وړاندې د مسجد الحرام. مسجد الحرام ته درناوی ولرئ، په مسجد الحرام کې د دوی سره جنگ مه کوئ، حتی یقاتلوکم فیه، تر هغه مهاله چې دوی ستاسو سره جنگ نه یې کړی. او فإن قاتلوکم، بیا که چیرې دوی ستاسو سره جنگ وکړي، فقتلوهم،
پس تاسې هم د دوی سره جنگ وکړي. کذالک په دغه ډول باندې جزاء الکافرین جزا د کافرانو ده. دلته یوازې د محرم میاشتې خبره نه ده بلکې د حرم خبره هم ده. مسجد حرم او د حرم حدود دا یو غټه علاقه ده. یو طرف ته 6 کیلومتره دی مسجد التنعیم طرف ته، او بل طرف ته حرم 18 کیلومتره دی د جعرانې طرف ته، یو څه زیات یو څه کم. بل طرف ته حدیبیه ده، هغه طرف ته 20 کیلومتره. الاضاءه دا د یو بلې منطقې نوم دی، هم د حرم یو سرحد دی، هلته هم تر دې څه کم یو څه زیات. دغه د حرم حدود دی. د دې حرم د حدودو ښکار کول حرام دي. څوک چارپایه نسی وژلی، ښکار نسی پکښې کولی. نو چې ښکار نسی کولی، د یو حیوان وژل، د یو حیوان د وژلو اجازه نه وي، نو د انسان د وژلو اجازه به چیرې؟ ښکار یې منع دی. نو چې کله یې ښکار منع شو، د انسان د وژلو اجازه خو بیخي نشته. اما که څوک په دغه حدودو کې د الله عز وجل د دین خلاف بل دین چلی، دا د الله دشمنی ده. د الله دشمنی دا نو بیا تر جنګ پته. بیا نو دوی دوې لارې لري، یا به د الله دشمنی پرېږدي، که د الله عز وجل دشمنی پرې نږدي، الله عز وجل خپلو بندګانو ته د جنګ اجازه ورکوي. نو ځکه صحابه ورته فرمایي وایي تاسو د دې مکې د ښاره دی ایستلي یاست، تاسې هم وباسئ. هر چیرې چې مو پیدا کړل جنگ ورسره وکړئ. خو دا یو شی شته، تر څو چې دوی پر تاسې باندې حمله نه یې کړې، تاسې حمله مه ورباندې کړئ. همداسې وسوه. صحابه و تر پایه پر دوی حمله نه ده کړې. یوازې او یوازې چې کله مکه مکرمه فتح کېدل په 10 کال د هجرت، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د څو ساعتو دپاره د جنگ اجازه وسوه. بیا بیرته دا اجازه د الله د لورې واخیستل سوه. نو دغه دشمني چې دی د الله سره کوي، دا تر دې جنگ هم ډېره بده ده. بیا الله تبارک وتعالی فرمایي فإن انتهوا، پس که چیرې دوی منع سي، د الله دشمني پرېږدي، فلا عدوانه، بیا تیری نسته، الا علی الظالمین، مګر نه پر ظالمانو باندې. څوک چې ظالم وي، د ظالم په وړاندې بیا دغه حکم دی چې تاسو به راکشوئ دی د دین وخواته که نه، توره به ورباندې چلوئ. او که دغه کسان منع سول، بس دوی د ظالمانو د ډلې ووتل. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. الله تبارک وتعالى وصحابه ته بلکې ټول مسلمانانو ته دا حکم کوي چې دغه محرم میاشتې چې تاسې عمره پکښې کوئ، ذوالقعده میاشته یا د میانې میاشته، که چیرې دی پر تاسې باندې حمله وکړي، نو تاسې د خپلې حملې چې پر تاسو یې کړې د دفاع حق لري. او دا خبره تاسو واورئ چې دا حکم نو عام نه دی چې هر وخت بیا تاسې په محرمه میاشت کې راسئ پر خلکو به جنګ کوئ. نه، الشهر الحرام بالشهر الحرام، محرمه میاشت دا په مقابله کښې د محرمې میاشتې ده. یعنې دا که دی د محرمې میاشتې درناوی وکړي، تاسو ته هم په مقابل کې د محرمې میاشتې درناوی پکار دی. شهر الحرام بالشهر الحرام، د دې معنا دا چې د محرمې میاشتې درناوی، د محرمې میاشتې عزت، دا په مقابله کښې د محرمې میاشتې د عزت دی. که دی د دې میاشتې درناوی نه وکړي، جنګ یې وکړي، تاسو ته د جنګ اجازه ده. او که چیرې دی د دې میاشتې درناوی وکړي، جنګ یې نه وکړي، تاسو ته د جنګ اجازه نشته. والحرمات قصاص، دا د عزت او د درنښت شیان چې دي، دا په بدله دي. قصاص یو د بل په بدله دي. یعنې دا که چیرې دی احترام ورته وکړي، تاسې به هم احترام ورته کوئ. که چیرې دی د دې عزت ونه کړي، پر تاسو یې حمله وکړل، تاسې هم د بدلې حق لري چې غومرې قدر حد مات کړي لکه دوی چې مات کړی. فمن اعتدى علیکم، پس که چا تجاوز وکړي، تیری وکړي، علیکم پر تاسو باندې، فاعتدوا، تاسو هم تجاوز او تیری وکړي، علیه پر دغه کس باندې، بمثل ما، په اندازه د هغه تیری، اعتدى علیکم چې دې کس په تاسو تجاوز کړی. زیادت به نه کوئ او ظلم به نه کوئ. ظلم، زیادت، تعدا، تر خپل حد تیری دا مه کوئ، بلکې په هغه اندازه باندې تاسې هم بدله واخلئ چې څومره یې ستاسې په وړاندې تیری کړی. واتقوا الله، د الله څخه وویرېږئ. واعلموا،
تاسو شپ اوسئ چې ان الله یقینا الله پاک مع المتقین سره د تقوا والا خلقو دی. څوک چې تقوا والای د تقوا والا خلقو الله ملګری دی، هر چیرې الله تبارک وتعالى نصرت کی. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. الله تبارک وتعالى فرمای وای بل خبره داده چې تاسو به د الله په لار کې مال نفقه کوئ. دا د مال د نفقه کولو خبره هر چیرې راغلی ده د دوه وجو څخه. یوه وجه دا ده چې د انسان په طبعي شکل د مال سره محبت دی، ځکه همدا مال دی چې انسانانو ته په ژوندانه کې ډېرې بندې لارې خلاصوي، ځکه نو په طبعي او فطري شکل باندې د انسانانو ورسره محبت وي د دې مال سره. یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې په دې جنګ کې به د مال ډېر ضرورت و او مال به په هغه زمانه کې کم و. لکه اوس چې څومره امکانات ستا، هغه مهال امکانات دومره نه وه، د خلکو سره پیسې ډېرې لږ وې، امکانات ډېر لږ وه، او د بل اړخ څخه جنگ و ډیرو امکانات ته اړتیا درلودل. نو ځکه الله تبارک وتعالى مؤمنانو ته دا حکم کاوی چې تاسو که څه مالونه نه لري مګر بیا هم مالونه راوړي د الله په لار کې مصرف. که څه هم تاسو ته شیطان وسوسې در اچي د مال سره محبت دی، شل ضرورتونه نور در ترامخته کی، تاسو د شیطان په کول مکوي، هغه ضرورتونه شاته کی، مال راوړي د جهاد په لار کې مصرف کی. دا په دې وجه باندې که چیرې تاسو جهاد ونه کوي، تاسو د کفارو سره ونه جنګیږي، نو بیا خو به تاسو قرار کښینئ. کله چې قرار کښینستلاست نور خلک بیا قرار نه کښیني، باطل فرستان بیا قرار نه کښیني، بیا به هغه خلک راځي، بیا به پر تاسو حکومت کی، بیا پر تاسو باداری او باچهی کی، او کله چې دوی خپل باداری ګټي باچهی ګټي بیا به تاسو په مقابل تور چلی، بیا به تاسو وژني، تاسو به د کورو باري، تاسو ماشومان به غلامان ګرځي، تاسو ښځې به منځانې ګرځي. دا کله کیږي؟ دا هغه وخت کیږي چې تاسو قرار کښینئ او مقابل لوري جنگ ته آزاد پرېږدي، هغو ته دا همت ورکړي چې موږ د ځان دفاع نسو کولی، راسئ پر موږ حکومت وکړي. نو دا وخت دا خپل ځان هلاکت ته غورځول دي، مال تباهۍ ته ورکول، اولاد تباهۍ ته ورکول، فامیل تباهۍ ته ورکول، دا ځان هلاکت ته غورځول دي. نو ځان هلاکت ته مه غورځوه، اوس لا راسه د الله په لار کې مال مصرف که، توره وچلوه چې د باطل جرړې وخیږي، د هغو سره بیا دا همت پاته نسی چې بیا ستا په مقابل ودرېږي. هیڅ کله په تاریخ کې کافر د دې جرأت نه دی کړی چې د مسلمانانو په مقابل لیڅ راونغاړي. کله یې کړی دی؟ کله چې مسلمانانو دا ورته ثابته کړې ده چې موږ جهاد نه، کله چې مسلمانانو دا عهد ورکړی دی چې موږ جهاد نه، او که چیرې د کافرانو زړه ته لوېدلی دی چې مسلمانان جنګ نه پرېږدي، بیا پر هغه لوري نه دي تللي. په هره زمانه کې چې کفار دلاوره سوي دي یا دلاوره دي، وجه دا شی دا نو اوس ته اوبه تر وخت تېرې دي. پخوا لا 100 کاله مخکې 200 کاله مخکې لا مسلمانانو کفار ته دا فکره ورکړې ده چې ستاسو دا ځینې رواجونه او کلتورونه او دا شان زموږ خوښ خپله بې اتفاقي ته ملا تړلې، نتیجې او پایلې اوس ویني. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي وانفقوا فی سبیل الله، تاسو مال مصرف کړئ د الله په لار کې، ولا تلقوا تاسو ځانونه مه غورځوئ بأیدیکم په خپلو لاسو باندې الی التهلکه، د هلاکت کندې ته ځانونه مه غورځوئ. واحسنوا تاسو احسان وکئ، نیکي وکئ. ان الله یقینا الله پاک یحب المحسنین، نیک کوونکي خوښوي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.